ته اوس په څه شاخته دا د فلم لیست مې جوړوي چې ما څو فلمونه کتلي دي سوا او نوی پاته چې دي هغه مې اوس لیکم نوی فلم راغلی دی که یا ته په اخته یم یو دانه فلم د شاهرخ خان در روان دی هغه اوس راغلی دی که یا یاد روز نه دی راغلی ګوره چې داسې د غږ وکړه داسې نه ته خدای یوازې وګوره خدای بنده دا اوس داسې وي چې ما دې په تا غږ نه کړی کښېنه ناست ناست یو ولاړ شي السلام علیکم اوس کښېنه کم سال جوړ کړی غالمغال ولې کوئ په سیند کې اوس بانډار کې وکړه موږ استاد مشقاران ناست یو اوس بانډار مو سره کوو مکتب د بانډار ځای نه دی مکتب ته چې رالاست بیا تعلیم درس خو د هغه هم درس دی استاد موږ یو بل درس سره زده کوو ډېره ښه زده کوئ څه سره کوو 3 کاله کېږي په دغه یوه سیند کې ناست یو بل ته زده کوئ دا سیند به ووځئ پزه مو راپرې کړله ته پرون ولې ناوخته راغلی یې استاد هغه دغه و کور ته د پلار د مور جنګ و چې د مور د پلار جنګ و نو ته به د مور د پلار جنګ ته چش کوې خواسې مکتب ته راځه یو خو زموږ په ملک کې مور و پلار جنګ کوي اولاد یې هم راګرځولي چې زده یې کړه موږ دغسې جنګ کوو نو راتلی به خپل مکتب ته څنګه راغلی و استاد یو بوټ کې د مور سو بل بوټ کې د پلار سو ونه دا به څنګه راسو دا د نقطوم فکر وکړم هېڅ شی خو به نه راځي مکتب هېڅ شی ته ځي مه کوئ دا چمونه مه کوئ دا خط چا چاپه لیکلی دی معلم صاحب دې ته دغه شکشتبان خط وایي او دا دغسې لیکل کېږي چې هر څوک یې لیکلی نه شي او بل هغه درخت چې وینې د دې تخم پرون دا ډېر په مکتب مشکل دی چې دا خو هر سړی نشته کولی دا چپه دا درخت هم بیا چې دا ګوره شاشنه کړې ده پرون مې تخم پاشلی دا درخته نه دا پلاستیک دی یاره لږ شرم وکړئ یاره مکتب دی د تعلیم ځای دی سبا به د دې ټولنې هغه کوچنیان هغه د هغوی چې آینده ده د هغوی به څه شي ستاسې د لاسه استاد ته به وایي چې مرغم نه دی راوړ ستاسې پوښتنه کوم ته خو راځان ته وایي چې زما هر څه زده دی شل ګلانه دې زده معلم صاحب ته مازې یو پوښتنه وکړه زه دونه پوه یم چې ته مازې یو پوښتنه وکړه نابغه دی د دنیا خو هغه زما څه پوښتنې کوي او یو معلم صاحب دی چې زما څه د هغه څه پوښتنه رانه ده کوي شته به افسوس څومره وخت ستا په دغه فضول وخت باندې تېر کړی چې خپل پر تعلیم دې کولی ښه اوس ته ځان ته دغه یو استاد ووایه ووایه زموږ په ښار کې زموږ په ولایت کې څو کوترې دي دا اوس دونه پوښتنه دوه نیم لاکه کوترې دي دوه نیم لاکه که ډېرې نو د یو خوا څخه به د دې به شاجي د نور خوا نه به راغلي دا هم کېدی شي او که لږ وه نو بیا به هغې خوا نه به شاجي دې نور راغلي دا هم کېدی شي دا جواب پوښتنې کوه هغه څنګه چې پوښتنې وکړو دا ښه یاره اوس پرېږدې وخت دغه دی زه ځم هلته نور درسونه مې هم پاته دي دا راته ووایه چې سبا د خیر امتحانونه دي که کوم سوال لرې راته ووایاست سوال اشر معلم صاحب که ته موږ ته دا ووایه چې د سبا د امتحانو په پارچې کې کم سوالونه دي کم سوالونه راولي استاد پوښتنه ده دا پوښتنه ده استاده کم سوالونه راولي موږ شرم وکړئ یوه ذره شرم نه لرئ تاسې بس په دغه سیند کې به زاړه سئ شپون ژرې به سئ شی به مو زده نه کوئ افسوس دا ستاسې مور پلار تاسې ته فیس درکوي چې ورسئ موټر درکوي خوراک درکوي کاندیدان درکوي موبایل هر مور پلار ته زه دغه یو وصیت لرم چې اولادو ته موبایلان په لاس مه ورکوئ کنې دغسې نالایقه او دغسې لکان زه موبایل راکړی کارټونه خو موږ خپل وراچو مصرف خپله به کړو چارجر ورانیسو چارجوی یې امریکان د کوم په دوکان کې ولاړ سئ ولي استاد ولاړ سئ تا ونوایي چې ولاړ سئ ورسئ مور و پلار مو راولئ دا وارې زه د دوی سره دا خبره رخصتي شوله ځه ورسئ مور و پلار رخصتي شوله خدای په امان سره